د شال نیوز قدرمنو کتونکو د صحافت د ازادۍ په نړیوالې ورځ باندې د جرنالستانو لخوا ډول ډول پروګرامونه جوړ کړی شوي وو چې پکې جرنالستانو ته خپل جایز حق ورکولې غوښتنې پکې وکړې شوې. د پیښور سینیر جرنالست شمیم شهید صاحب نه پوښتنه کوو چې هغه د جرنالستانو ستونزو په باره کې څه وایي. قبایلي صحافیان دي نو یو طرف ته هغوی ته رایټ ټو انفارمیشن هغوی ته نه میلاوي، بل طرف ته هغوی ته د هغوی ویجز نه میلاوي، هغوی ته چې کوم اجرتونه دي یا د هغوی کومې تنخواګانې دي معاوضې دي هغه په صحیح توګه نه میلاوي. د مختلفو قبایلي ضلعو جرنالستانو نه پوښتنه کوو چې دوی د جرنالستانو ستونزو ته په کوم نظر ګوري. مخکې به فاټا وه، په فاټا سیاست سره به قبایلي صحافیانو سره هیڅ مرستې نه کېدې، خو چې کله انضمام شوی دی اوس د قبایلي سیمو صحافیانو سره هیڅ مرستې نه کېږي. اوس اکثر چې کوم پریس کلبونه دي هغه ته فنډونه نه دي میلاو شوي، او د قبایلي سیمو چې کوم صحافیان دي ټول ادارې د دوی سره رابطې کوي، ولې په دا چې صحافیان سترګې هر طرف ته وي، عام خلک دومره په حالاتو باندې نه پوهېږي لکه چې صحافیان. زه به دا وایم چې څومره پورې صحافیانو تعلق دی نن سبا صحافي آزاد نه دی، ولې چې صحافي ته بې انتها مشکلات راجامع شوي دي، که هغه دهشتګردونه دي، ترخهګرونه دي یا نورو مختلفو ځایونو نه دي، نو په دغو حالاتو کې صحافي کوم کار کوي هغه قابل داد دی. سبا د صحافیان خبریالان بالخصوص قبایلي خبریالان ډیر په نامساعد او ډیر د مشکل حالاتو سره مخامخ وخت کې دوی خپل فرایض سرانجام کوي، سرته رسوي. رول ځکه مهم دی چې د عوام د ولس غږ حکومتونو ته رسوي. دا د وخت په مناسبت زه ډیر اهم او مهم ګڼم د دوی رول چې د ملک او د قوم د خدمت لپاره دوی پیش کوي. د صحافیانو چې کوم مشکلات دي هغه ډیر زیات دي، صحافیانو دپاره تحفظ نشته دی، صحافیانو چې کوم د حکومت طرف نه یو مالی معاونت دی هغه نشته دی، ځکه چې څومره د صحافت یا د صحافیانو اهمیت دی دومره د هغې سره څه امداد یا څه داسې قسم د ترتیب نشته چې د هغې دپاره یو کور یو چت انتظامي، د هغې د بچو د تعلیم دپاره څه اقدامات وشي، دارنګې د صحت په سلسله کې د هغې بچو د هغې کور دپاره څه اقدامات وشي. قدرمنو کتونکو تاسو د جرنالستانو د ستونزو په اړه مختلفو سیمو جرنالستانو خبرې واورېدې. جرنالستان غوښتنه کوي چې د دوی د مشکلاتو حل لپاره دې زر تر زر ګامونه پورته کړی شي. د شال نیوز دپاره مصطفی خان، پارا چنار، ضلع کرم.